بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او داغب رحم وكرم سرا در رمضان پا دی ایمانی او علمی مجالسو کی دا زمانگا ولسم مجلس ته او پا دی که انشاءاللہ آغا موضوع سرت رسو کما موضوع چی منگا پرون شروع کردوا او آغا آثار الذنوب على الأفراد والشعوب. دا گناه آثار او اثرات پا فرد او معاشره بانده. ما دا خبر پرون ذکر کرده چی دیسی نده چی تا گناه کرده خبر ختم شو. دا گناه بیشاته او اثر پریدی، گناه شاته او بد اثر پریدی. دیسی نده بس رالو یو خبر رالو ختم شو لاره. نه نه نه، گناه خوشوا، نافرمانی دا اللہ وشو، نافرمانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وشو. اس دا دی بد اثر تا گورا، دا دی بد انجام تا گورا. نو پا آغا اثارو کی او آغا اثراتو کی منگا سلور ذکر کریو. یو منگ دا خبر ذکر کریو چی دا گناه دلاس انسان دا علم نمحروم کیگی، حرمان العلم. دا شان دویم دا خبره چی دا گناه دلسه انسان تا دنیاوی کارون آسان گرانش. دا گناه دلسه انسان تا دنیاوی کارون و مسئله مسائل آغا گرانش، دروازی و تا بندیشی طولی. تأثیر الامور على العاصی، گناهگار دا پارا دا خبری گرانی دل. دریو منگ دا خبره ذکر کردو چی کل گناهون یو سڑے دیر کی نو دا غب زر بندی زنگ راشی زنگ، او چی کلی پا دی زر بندی زنگ راشی نو بیا دی پا غافلانو کشی، غفلت پا کی پیدا شی. سلورم او آخرنی خبر دا ذکر شیوا چی دا گناه دلسا عذابون رازی لکه زلزلی پس مکه باندی ننوتا او داسی نور عذابون دا گناه دلسا رازی. پینزم خبره، پینزم اثر دا گناه او دا اثر پا طولو باندی ده، پا طول معاشره باندی، پا طول قوم باندی، بلکه پا مسلمانانو باندی. اگه دا چی دا گناهونو دلاس اختلافات پیدا کیگی، دا گناهونو دلاس اختلافات پیدا کیگی. سوک چی دا اللہ نافرمانی کئی، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کئی، نو پا دغا خلقو کی، پا دغا قوم کی، پا دغا معاشرہ کی اختلافاتی. یو حدیث تا امام احمد راوڑے دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی والذی نفس محمد بیده ما تواد اثنان ففرق بینهما. دی حدیث تقول که دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا آغا اللہ می دی قسمی دا چان پلاس کی چی زمان سادا دو کسان چی کل دی او بل سر مین ساتی او محبت ساتی، دو کسان ففرق بینهما نو دا دوی پا منس کی جداوالی را گئے، دا دو پا منس کی سر آگئے جداوالی. ولی الا بذنب یحدثه احدهما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا جداوالی با لازم پا دوی که دیو کس دا گناه دلا سر آگلی. دا جداوالی چه کم پا دوی که راگه، دا محبت چه دوی ختم شو، دا دوستی و یاری چه دوی ختم شو، دا رورولی چه ختم شو، یو پا که دا اللہ نافرمانی کردی دا غی دلا صدا کارو شو. که دا حدیث منگا یاد کو او زن پا پو کو بید مسلمانو دی حالاتو تو گورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا دوه کسان چې جدا شو یو به پکې څه کړي که نه د الله نافرماني به یې کړي نو ته دې امت ته وګوره ته دې خپل ملک ته وګوره د خپلې معاشرې ته او قوم ته وګوره څومره نافرمانیانې د الله روانې دي نو په دومره نافرمانیانو کې او په دومره ګناهونو کې به اتفاق او اتحاد دا څنګه راشي هسې یو مثال واله زه لکه بعض خلک دا وایي چې تو ته یو عبادت وایي چې دا عبادت په طریقه کوه او که نه کوې دې کې د الله نه دا جزئیات دي او دا داسې او دا داسې دي او دې دراسه دا نه کېږي او دغه نه کېږي په دې کې یو بحث مباحثه شروع کړي او په دې دومره سزا نه یو اوس تاسو هسې د یو مثال ته او د یو حدیث ته وګورئ ما مخکې هم ذکر کړی او د رمضان په دې مجالسو کې ذکر شوی نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله اقامت وشو ودرېدو مانځه ته نو موږ ته یې مخ راواړو دی ووی اقیمو صفوفکم دا خپل صفونه څه کوي برابر کوي ثلاثا درې پیرې دا خبره وکړه او بیا دا وی والله لتقیمن صفوفکم او لیخالفن الله بین قلوبکم په الله مې د قسم دا صفونه به برابروئ او که نه برابروئ الله به ستاسو په زړونو کې اختلافات راولي وایي چې فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا نصیحت وکړو د دې نه بعد چې موږ کتو نو یو سړي به د بل سره د خپل د بل د اوږې سره د خپل اوږه لګولې وه د هغه د زنګون سره به د خپل زنګون لګولی او د هغه د خپل قدم سره به خپل قدم لګولی و یو سړی چې دا حدیث ته ولې ووایي دا مې دې دپاره ووایي چې صرف صف نه برابرې ته صرف صف نه برابرې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړونو کې اختلافات راځي اوس څنګه خیال دی چې د دې نه په ډېرو غټو ګناهونو کې یو سړی واقعي هغې داسې اختلافات نه راځي صرف صف مه برابروه خپه د خپې سره مه لګوه صف ګډوډ که په زړونو کې اختلافات راځي اتفاق ختمیږي مینه محبت ختمیږي نو بیا هم څه خیال دی چې یو سړی په غټو غټو ګناهونو کې واقعي په یو معاشره کې نشې تماشې عامي په یو معاشره کې د الله نافرماني ښه په جهر سره کېږي دې معاشرې له به اتفاق د کوم ځای نه راوړي حدیث ما بیان کو چې امام احمد راوړی دوه کسان دي محبت کوي منځ کې دشمني راغلی د یو به لازم د الله نافرماني کړي نو چې ټوله معاشره کې ګناهونه عامي په ټول قوم کې ګناهونه عامي په ټول ملک کې ګناهونه عامي او بیا د چغې وایي چې راځئ یو کېږو ته څنګه یو کېږي د الله نافرماني چې عام روانه یو کېدو لاره دا ده راځئ یو کېږو د الله دا نافرمانیانې پرېږدو دا ګناهونه به شاته غوزار کړو د دین به مضبوط راونیسو قرآن او حدیث باندې به منګولې ولګو بیا یو کېده کېږي هسې یو کېده خو نه کېږي ها نو دا سویم اثر شو پنځم چې د ګناهونو د لاسه اختلافات پیدا کېږي شپږم دا والا عسکري شکستونه میلاویږي د ګناهونو د لاسه الهزائم العسکریه شکستونه عسکري شکستونه د مسلمانانو فوج ته شکست دا د ګناه د لاسه میلاویدی شي په دې باندې ښکلی مثال څه دی احد غزا بارک الله فیک د احد غزا په اوله کې فتحه بالکل د مسلمانانو په لاس کې وه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بعض کسان په غره باندې کېنول او دی ورته وویل که موږ مرو که موږ غنیمتونه تقسیمو که موږ هر څه کوو تاسو به دې نه راکوزېږئ اکثرو بیا هغه غر پرېښه لس پکې تقریبا پاتې شو
وی دغه د مسلمانانو لګیا دي غنیمت تقسیموي. نو هغه نور ورته وویل پیغمبر خو ویلي که موږ مړه شو او کارغان راشي او مارغان راشي او موږ وخوري زموږ د غوښې وخوري بیا هم تاسو نه راکوزېږي. نه نه وي غنیمت تقسیموي. ګورې نه لاړو کوشو فکان ما کان وحصل ما حصل. بیا هغه څه وشو چې تاسو ته یاد دي هغه څه بیا د مسلمانانو مخې ته رالو چې هغه تاسو سره تاریخ یاد دی. د احد تاریخ خو مشهور تاریخ دی د احد د غزا. فتح په څه کې بدله شوه؟ شکست کې. اولما اصابتكم مصیبه قد اصبتم مثلیها. کله چې تاسو ته مصیبت در ورسېدو الله وایي صحابه کرامو ته وایي مصیبت ته و چې اویا کسان شهیدان شو. قد اصبتم مثلیها تاسو دو چند د دې سزا ورکړې وه چاته؟ مشرکانو ته په بدر کې. بدر کې د هغوی اویا مردار شوي او اویا قیدیان شوي. قلتم ان هذا تاسو به دا وایي چې دا مصیبت موږ ته د کوم ځای راورسېدو؟ فتح په شکست کې ولې بدله شو؟ حالات خو بالکل برابر و. دا څنګه داسې وشو؟ قل هو من عند انفسکم. ای پیغمبر ورته ووایه دا ستاسو د لاسه. چې کله تاسو د پیغمبر ونه منله کله تاسو کې اختلافات رالو نو بیا ستاسو هغه فتحه هغه په شکست کې بدله شوه. هسې به ډېر د یېرې خبره ده. دا اوس په دې میدان باندې څوک دي؟ صحابه کرام دي. مشر یې څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موقع دی. صحابه کرام صرف یوه خبره ونه منله، یوه بس، صرف یوه خبره ونه منله. فتح په شکست کې د غوره خلکو دپاره بدله شوه. او چې یو سړی ټول عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف ورزي کوي د په ژوند کې به د کوم ځای نه برکت راشي؟ د یېرې خبره هم ده. دومره اوچت مخلوق ته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مشرتیا کې هغو سره په دې میدان کې دی صرف یوه خبره ونه منله. دومره لوی مصیبت پرې راغی چې یو سړی سحر ماښام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو خلاف ورزي کوي. سحر ماښام. او کله څوک وایي زموږ مذهب جدا دی، څوک وایي ستا مذهب جدا دی، څوک وایي زموږ امام جدا دی، ستاسو امام جدا دی، څوک وایي زموږ مولیان جدا دي، ستاسو مولیان جدا دي. او دا بانې جوړې کړي دي او حدیثونه پرېږده، دا جي منسوخ دی، دا جي زموږ مذهب کې نشته، د دې جي جوابات شوي دي. په دې باندې وایي په دې زمانه کې والعیاذ بالله عمل نه کېږي. بس حدیثونه ته به داسې ووایي. په دې طریقې سره به دا حدیثونه پرېږده. دې خلکو به څه انجامي چې صرف د پیغمبر یو خبره او هغه د صحابه کرامو په شان اوچت مخلوق هغوی ونه منله، الله پرې دا مصیبت راوستو. نو چې دا د صحابه کرامو حالو د دوی نه بعد چې بیا کوم راتلونکي مسلمانان و بیا زموږ د زمانې د مسلمانان دوی ته به څنګه فتح میلاو شي چې دوی د الله په نافرمانیانو کې ډوب دي، په ګناهونو کې. لکه د جبیر بن نفیر یو واقعه ته بیان کوم. کله چې د قبرس علاقه فتح کړی شوه، قبرس، او د قبرس اوسېدونکي ټول جدا کړی شو، څوک یو طرف ته لاړو، څوک څه شو، څوک څه شو. نو بعض پکې ناست د بعضو سره جړلي د قبرس والا دغه چې هغه هر څه دلدل شو، باچایي او د هغوی هغه ورورولي او د هغوی هغه مینه محبت هر څه دغه ځکه چې حمله پرې وشو. نو جبیر وایي چې ما ابو الدرداء رضی الله عنه ولیدو چې هغه ځان له ناسو جړلی. وی ما ورته چې یا ابا الدرداء ما یبکیک فی یوم اعز الله فیه الاسلام و اهله. ابو الدرداء نو په دې ورځ ژړا ته څه ضرورت دی؟ نن خو الله اسلام له او اسلام والا له عزت ورکړی، قبرس مونږ فتح کړو. وی هغه ماته وایي چې ویحک یا جبیر، جبیره هلاک شي. ما اهون الخلق على الله اذا هم تركوا امره بينا هي امة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله فصاروا الى ما ترى. وی ما ته وایي چې جبیره جاړم په دې چې وګوره
یو سړی چې د الله نافرماني کوي نو په الله باندې څومره سپک شي. دا یو امتو پورا، دا یو قومو، دا یو مضبوطه باچایي و د دوی. قاهرة زورور خلکو ده، ظاهرة ښکاره خلکو، لهم الملک د دوی باچایي وه. ترکو امر الله، د الله خبرې پرېښودې، د الله سره دشمني کوله. فصاروا الى ما ترى، نو جبیره حال ته یې ګوره کوم ځای ته ورسېدو. هغه عزتمن ذلیله شو، هغه زورور کمزوري شو، هغه ښکاره پناه شو. د څه د لاسه؟ د الله سره دشمني د لاسه چې الله یې ونه منله. چې دا یو ښکلې خبره ده د ابودرداء رضی الله عنه، چې یو غټ امت به یو طاقتور امت به یو ضرور امت به، خو چې الله ونه مني انجام یې دغه دی. نو که موږ دا غواړو چې زموږ د امت زورور شي او د مسلمانانو چې کوم افواج دي او فوج دی هغه زورور شي او عسکري طاقت دي د مؤمنانو او مسلمانانو سره، صرف ګوره په عسکري طاقت کار نه کېږي. ګوره دا مې یاده کوي، صرف په دیم کار نه کېږي چې ما سره فوج زورور دی، صرف په دیم کار نه کېږي چې ما سره قسمه قسم اسلحه ده، صرف په دیم کار نه کېږي چې موږ ډېر یو. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الله وی د حنین په غزا کې ستاسو د ډېروالي د لاسه تاسو په دوکه کې پرېوتي وي چېرې نن خو موږ ډېر یو، هغه ډېروالي وي تاسو له هېڅ فایده در نه کړه. دا ګوره صحابه کرام دي، دې ته هم خیال کوئ. دا څوک دي؟ دا صحابه کرام دي. حنین کې چې څومره خلکو، سیرت کې موږ دا خبره ذکر کړې ده، حنین کې چې د مسلمانانو څومره تعداد و دومره بل ځای کې نه و، نو هغوی ډېر څه خوشحال یاره وایي نن موږ ډېر یو. الله وایي ډېروالي دله هېڅ فایده در نه کړه. صرف په دې کار نه کېږي چې یو سړی خپل فوج یادېری دی، چې څو پورې د سره ایماني طاقت نه وي، څو پورې د سره د الله د طرف نه مرسته نه وي، نو د هغه وخته پورې ستا د اسلحه ستا د فوج دم بېکاره دی. ان سید الله ویلي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، د کافرانو د مقابلې دپاره تاسو خپل طاقت ډېرولی شئ، ډېرې کوئ، څه چې تیاری کولی شئ ویې کوئ، خو د هغې سره خو د ایمان تیاری نه یې که نه، چې ته صرف دغه یو آیت یادی. الله وایي واعدوا لهم، هغوی دپاره ځان تیار کړي، دغه یو آیت یادی. نو ولې دا نور دین دی نه ټول هېر شو؟ ایمان چې د سره وي، ایماني زور چې د سره وي، او د هغې سره بیا تا سره هغې سره د فوج زوري، د اسلحې زوري، دا بیا ډېر خوند کوي. خو چې ایماني زور د سره اول، چې ایمان د سره نه لوی فوجونه الله سبحانه وتعالی تباه کړي دي، او ښه طاقتور خلک الله تباه برباد کړي. دغه ته وګوره فرعون ته او فرعونیانو ته، عادیانو ته وګوره، سمودیانو ته وګوره، ولې دا کمزوري خلک اوسو. بیا وروسته د مسلمانانو په لاس باندې چې کوم شکستونه ورکړی شوي دي کافرانو ته، مشرکانو ته، تاریخ روالي وګورئ که نه، ولې هغه کمزوري اوسو. اسلحې په اعتبار سره، د زور په اعتبار سره که ته تاریخ روالي، که تاریخ روالي، اکثر چې د مسلمانانو مقابلې شوي دي نو د زور په اعتبار سره څوک زورور دي؟ کافران زورور دي. او خصوصا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت چې روالي وی ګوره، د بدر د غزا نه واله او د اخرنۍ د تبوک د غزا پورې وګوره، مسلمانانو عدد کم دی، اسلحه کم ده په هر ځای کې، بیا هم زورور کېږي. وجه څه ده؟ ایماني زور ورسره و. وجه دا چې ایماني زور ورسره و، نو په ګناهونو سره انسان ته شکست میلاویږي او کمزوری کېږي. وم اثر د ګناه دا دی چې د ګناه د لاسه انسان سپک شي په الله باندې، سبب لهوان العبد على ربه، بنده د الله په نظر کې او الله ته څه شي؟ سپک شي. اوس سم خیال دی چې الله ته سپک شي او د الله په نزد سپک شي، دل به څوک عزت ورکړي؟ نشي ورکړی، که ټول دنیا راجمع شي. سوی الله
ومن يهن الله فما له من مكرم. او هغه څوک چې الله یې ذلیله کي نو نشته هغه د مکرم یعنی عزت ورکوونکی. چې یو بنده د الله په نزد ذلیله شي، یو بنده د الله په نزد سپک شي، نو د خیر ټول اسباب د ده نه پرې شي او د کوم ځای نه به د عزت را پیدا کړي. شاعر وایي اذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. چې دا یو بنده خپل ځان سره داسې وکړي، فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، نو څوک به دله بیا عزت ورکړي، څوک به عزتمند کړي چې یو سړی ځان په خپله ذلیله کړي. نو که ته دا غواړې چې ته عزتمند شي د الله په نزد او یو اوچت مقام دي شي، نو د ګناهونو نه به ځان لرې ساتي او په ځان کې به تقوا راولي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې عزتمند سړی عند الله د الله په نزد هغه تقوادار دی. معنی دا چې بچا کې تقوا نشتی او ګناهونو کې نښتی دی، د الله په نزد باندې سپک سړی دی. ښه یو حدیث ته امام ترمذي راوړی دی. عبدالله بن عمر څه وایي؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده فالناس رجلان. ټول خلک چې راجمع کړي نو دا داسې دي لکه دوه سړي. ټول خلک چې راجمع کړي نو دا داسې دي لکه دوه سړي. بر تقي کریم علی الله، نیکمله پرهیزګاره عزتمند د الله په نزد، یو دا شو. دویم وفاجر شقي هین علی الله، ګناهګار بدبخته سپک د الله په نزد باندې. دا ټول خلک چې راجمع کړي نو په دې دوه کې یو دي. دا ټول خلک چې راجمع کړي هیڅ لکه دوه سړي. یا خو دا خلک نیکمله دي، تقوادار پرهیزګار دي او د الله په نزد عزتمند دي، او یا ګناهګار بدبخته فاجران سپک د الله په نزد باندې، د الله په نزد سپک دي. نو چې یو سړی د الله په نزد سپک شي د به کوم ځای کې عزت ومومي. اگر که د هغه په شان خلک عزت کوي هغه جدا خبره ده، خو د الله په نزد دی بې عزته شي او د نیکانو خلکو په نظر کې هم د ده عزت هغه کم شي. ځکه چې د نیکانو خلکو دا طریقه ده چې د سړي سره دوستي دشمني د هغه د ګناهونو او د تقوا او دینداري مطابق ساتي. که چېرته ته د دیندار او بې دینه سره یو شان محبت کوې نو بیا د خپل ایمان مراجعه وکړه، څه نقصان د پکې شتي. لکه اوس دوه کسان ناست دي او دواړه ښه 5 وخته لمونځ هم کوي او یعنې یو شان دي په دیندارۍ کې، خو د دې یو ګیره شتي د بل نشتي. د ایمان تقاضه دا ده، د الولا والبراء عقیده دا ده چې ته به دا کم چې دا ګیره نشتي د ده سره به محبت د دې بل نه لږ کم کې. یوه. دویم د دې د لاسه بد د ده سره ستا نالګي، دې ته ایمان وایي. دا ډېرو لږو خلکو کې نن سبا دا ایمان ډېرو لږو خلکو کې چې د دې خبرې پکې هم خیال کوي. ته وینه دې خلکو ته څوک پکې دې ته ګوري نه چې الله سره لګي که نه لګي، خو چې د ده د دغه مطابق بس بیا برابر دی. زوی دی کور کې نافرمانیانې کوي، زر پیرې دې کوي، خو چې ریال او ډالر راوړي دا خټېر سړی دی، لګیا دي به چې هر څه کوي. دغه شان ورور نافرمانیانې به کوي، نه به ورته دې نصیحت، نه ورسره دې نافرمانۍ د لسه دشمني او بغض بڑا هلک دی او داسې دی او دغه دي. نه، ایمان دا دی زمونږ خپل زوی، رور، پلار، تره، ماما، کاکا او چې هر څوک چې څومره د الله سره
یعنی د الله نافرماني کړي څومره نو دومره ورسره زمونږ بیا نه لګي. لکه د مؤمن سره خو محبت کوې که نه، او د کافر سره به دشمني کوې، خو چې کوم مؤمن ګناهګار دی سره به څه کوې نو د ګناهونو په اندازه به د هغه سره ستا نه لګي، د دیندارۍ په اندازه به ستا د هغه سره محبت وي. ټول یو شان نشي کېدی. دا څوک نشي ویلی چې جی مسلمان دی نو ای مسلمان صحیح د مسلمان دی، خو دی بل مسلمان ته نه رسي که نه، هغه د الله په نزد عزتمند دی، الله ته نږدې دی، نو چې د الله په نزد عزتمند دی موږ ته هم عزتمند دی، او چې د الله په نزد ذلیل او سپک دی موږ ته هم څه دی، موږ ته هم سپک دی. او دې له اعتبار نشتی چې د هغه په شان خلک هغه ته دروند وایي. لکه نن سبا چې ډمان دي نو ډم د ډم قدر کوي که نه کوي؟ دې چې قدر یې کوي چې تپوس یې مه کوه، حتی خپل استاذ وایي، خپل پلار ورته وایي، او ورور ورته وایي، او څه څه نه وایي د هغه دپاره. نو یو سړی چې وګوره تاسو وایي چې الله یې سپک کړي نو هغه سپک شي، او دی خو بیا هم دروند دی. موږ وایو دروندوالی دې ته نه وایي. لکه اوس الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې څوک چې مؤمني نیک عملی او تقوا پکې، رب العالمین د مؤمنانو په زړونو کې د ده سره محبت پیدا کوي. د مؤمنانو د زړونو الله ده ته متوجه کوي چې کله دم یو مسلمان ولیدو، چې کله دم یو مسلمان ولیدو حق پرست مسلمان او د ده سره د اهل حقو د موحدین مؤمنانو محبتو، نو پوه شي چې دې سړي سره الله محبت کوي. که اوس څوک د اعتراض په موږ باندې وکړي چې دا ډمان چې دي دوی سره خو سم خلک محبت کوي، جواب دا دی چې ده سره بلکې بعضو روایتونو کې دې سره غیر هم دی او اثارو کې هم چې د دې سړي سره به محبت الله والا کوي. د الله چې ورسره محبت کوي د ده سره به څوک محبت کوي؟ الله والا. هر چې دغه ډم سره خلک محبت کوي نو خو د هغه په شان خلک دي، دې له اعتبار نشته. اوس یو سړی موږ ته د یو ملک ډم یاد کړي چې یاره د هغه باندې خو دنیا مینه ده، موږ وایو دنیا چې بې مینه ده، کومه چې بې مینه ده هغه د هغه په شان دي. یا خو پوره ډمان دي او یا د ډمتوب څه نه څه اثر پېشتي، ذکر هغه سره محبت کوي. دې له څه اعتبار دی؟ لکه د دې داسې مثال دی چې دوه نشه ییز په لار روان یا دوه لیوني، او دا یو د بل باره کې وویل او دا ډېر دینداره دی، دا یو لیونی د بل په باره کې څه ووایي؟ دا وایي چې ډېر دینداره دی او دی د جمعې خطبې هم کوي اکثر. هلکه وګوره بس دی، ونې ګواهي ورکړي چې دی د جمعې خطبه هم کوي. دا منلی کېږي؟ ولې نه منلی کېږي؟ او د په شان لیونی د هغه عقل کوم ځای کې دی چې دی وایي چې دی د جمعې خطبې کوي؟ اوس ډم د ډم ګواهي ورکوي چې بهي چې ښه سړی دی، نو خو وایي تاسو دواړه ښه سړي یو شان یې. دا اعتبار دې دی چې الله والا څه وایي، الله والا څه وایي. یو سړي سره دینداره خلک محبت ساتي او دینداره خلک ورسره کینې پاسي او د دینداره خلکو سره تعلقات دي، دا هغه دی د الله په نزد باندې دروند، د الله په نزد عزتمن. او یو سړی د الله والو په نظر کې سپک دی، دی سپک دی، دی سپک دی ځکه چې الله والا کېدی نشي چې هغه چا ته په سپک نظر وګوري چې هغه الله والا وي. دا یاده کوي دا خبره. یو سړی د دیندار پرهیزګار دی، دی د دیندار سره دشمني ساتي. دیندار خو دا وایي یا الله وي قربان مې تې کا، چې دومره دینداره دی وایي یا الله ما تې قربان کا. دیندار خو خپلو مجالسو کې د دیندار صفت کې یاره پلانی ماشاءالله شپې تهجد تې نه پاتې کېږي، څه خیال دی د لاسه به ده سره به دشمني کوي؟ محبت وسره یاره پلانی ماشاءالله سمې صدقې ورکوي، دا پلانی ماشاءالله ډېر علم ور الله ورکړی، دغه ماشاءالله ډېر ښکلی تلاوت کوي، دا قسمه خبرې دوی په مجالسو کې کېږي. نو الله دې موږ درانه کړي، الله دې موږ عزتمن وګرځي،
د الله په نیز او د الله والو په نیز او الله دې موږ د ذلت نه په دنیا او په آخرت کې په امن او امان کې کړي. اتم اثر دا دی د ګناه چې د تیر شو امتونو هغه بیماری ورته ولګي. د تیر شو امتونو بیماری داسې که عنوان شي د تیر شو امتونو بیماری، هغه به په دې امت کې مړه شي. یو سړی به چې دا څنګه د تیر شوو امتونو دا بیماري څه وه، حدیث کې دا راځي، ما ذکر کړی نو ماته ښکاري چې دې مجالسو کې م ذکر کړی. حدیث امام ترمذي راوړی، زبیر بن العوام رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دب الیکم داء الامم قبلکم، تاسو ته هم هغه بیماری راورسېده او را روانه ده کومه بیماری چې تیر شو امتونو کې وه. هغه بیماری څه ده؟ الحسد والبغضاء. دې حدیث کې دوه ذکر شوي دي، بل حدیث ته به ذکر کوم، په هغې کې به نورې مې حسد او د یو بل سره دشمني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هي الحالقه، حالقه خو معنی دا شو چې ویښته ختموي، د جړلې نه وباسي دله، خو پیغمبر وی لا اقول تحلق الشعر، زما معنی دا نه چې دې دله ویښته ختمیږي، ولکن تحلق الدین، د دین جړلې دله ختموي. حسد او بغض دین د جړلې نه وباسي او ختموي دله. نو دا مرشتي په دې امت کې که نه شتي، بیا خصوصا زموږ په پښتنو کې ډېر زیات دی. ښه په دعوې سره دا خبره کوم چې زموږ په پښتنو کې حسد هغه ډېر زیات دی، او بغض بیا د حسد د لاسه راځي. حسد لویه ګناه ده، او په دې باندې زما یو بیان دی، په دې نیټ کې هم شتي، میموري کارډو کې هم شتي، ملګرو سره میلاویږي، را پیدا کړي ځان له په دې عنوان د نن سبا لویه بیماري حسد. پای کې ما تفصیلي خبره کړې ده، اقسام او نقصان او تعریف او هر څه بیان شوي. د لویه بیماري ده، د نن سبا لویه بیماري چې ډېر خلک په دې بیمارۍ باندې بیماران دي. حسدګر دا چې دا حسد لویه ګناه ده. ولې لویه ګناه ده؟ اولې په سورة الفلق کې ومن شر حاسد اذا حسد ویلی شوي دي چې یالله ما ساته د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره شي. ولې دومره خطرناکه خبره ده؟ اهو ډېره خطرناکه خبره. ولې دومره خطرناکه؟ اصل کې دا حاسد چې دی د په تقدیر باندې اعتراض کوونکی دی، د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي، د الله په ورکړه باندې اعتراض کوي. یاره ده سره ولې دومره ښایسته ګاډی، دا خو الله ورکړی، او د ده سره دا دومره مال، دا ولې دا خو الله ورکړی، دا دومره ولې مشهور دی، نو دا خو الله مشهور کړی، دا دومره بچي او دا ښځې او دا کور او دا سکون او دا راحت او دا سوچونه به کوي. نو بعض داسې دي چې هغه الله سره پیدا کړي پردي مال حساب لا خیال هم کړی که نه. دا یو نیم سهار راوځي راشي ودرېږي یو ځای کې به بریک والي راشي، دا کور یې جوړ کړو، بیا به دې ته ولاړي، دا څنګه، دا کله، او دا څنګه په څه طریقه یې ولې دغه راوخېجو دا سامان، او دا ولې په څه طریقه راوړو، او دا څنګه، او دې سعودي کې خو موږ هم وو، بیا به ګوره بل طرف ته راتاو شي. سعودي کې خو موږ هم 20 کاله تېر کړي دي، موږ خو پکې ځان له جونګړه هم جوړه نه کړه، بس دی غلو، دا سړی څه و، دی غلو، روغ رمټ مسلمان به غل کړي،
ولې غل شو غل ولې شو نه غل په دې شو ما دومره نه دي ګټلي اوس دا ناشنا ذهن دی ولې ستا وایه په دې ایمان نشته چې دا مال الله تقسیم کړی دی یو شتي نو چې اوس په دې تقسیم کې داسې چې تا ته لږ در ورسي او هغه ته ډېر نو ته به هغه ډېر ورته غل وې دا ګوره د پښتنو په ژبه د اسانه خبره پرته ده دې څه دی غلا کړې نه نو دومره وکړو زه ملته وم ته اوس خبرې شوې دومره وغځالته دا خو تقدیر دی الله د هغه په تقدیر کې ډېر مال لیکلی ستا کې لږ لیکلی دا خو په دې نه دی چې سعودي عرب کې چا ډېر وخت تېر ښه دا کوم چې په دې خپل ملکونو کې ناست دي کوم پښتانه اوس په افغانستان کې دي په پاکستان کې او انتهایي مالداره دي دا په دې بهر ملکونو کې چې دي دا ټول چې راجمع کړي نو به سره پکې دومره مال دی چې بیا هم دوی هغې ته یې نه رسي دوی کوم ځای کې دا مال وګټو بیا دا خو سم غټ ډاکوان دي چې د کوم ځای دا مال راوړو که ته دا تله ولګې چې ما کوم سعودي عرب کې دومره مزدوري کړې ده او ما دومره نه دي ګټلي چې چا زما د مال نه زیات ورسره مال وي نو دی به صحیح دی به غري نو بیا د پاکستان کې چې کوم مالداران ناست دي او د افغانستان کې چې کوم مالداران ناست دوی ته څه وی ته خو الله تقسیم کړی نو دا زمونږ د پښتنو غټ عادت دی په لاره به روان خو دغه ګاډی دی بیا به د ګاډي باشو تر دې چې سپینې جامې چا اچولي او سره تورې سپلۍ په پښو کړي نو د ده په باره کې به هم بحث کوي ځکه بجلیګر مولوي صاحب یو بیان کې دا خبره کړې وه دا خبره مزېداره کړې وه او بس خبرې د معاشرې ډېرې مزېدارې کولې یوه پکې دا کړې وه وي که نیغ زیج وي پښتانه وي د نیغا زوی ته وګوره وي او وي که ټیټ زیج وي د ټیټا دې زوی ته وګوره نو په یو کې دي نه پرېږدي دا زمونږ خلکو چې باس نه یې کړی په یو سړي باندې خطر سوچ وکړي چې دوی چې سهار راوځي د کور نه دي نهه نیمو کې او ولاړ دي د هغه ماښام پورې دوی څه وایي څه دین بیانوي یو بل ته خو دلته پردي حسابونه کوي ښه هغه ځمکه اکته د غره هغه ځمکه که اکته او دی څنګه په سوی پوټ ورکړو خو دا ډېر ګران او دا فرزان او دا بل ته ویلي نو هغه ته ویلي نو ده ته ویلي نو دا کیسې به دې مشرانو روان نو چې مشران دا زه نن که مې خبرې کوم دا زه حقایق بیانوم که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي چې اوس مشران په دې بحثونو کې پراته وي نو ستاسو څه خیال دی چې کشران به په کوم بحث کې پراته وي همدغه کیسې به کوي نو حسدګر ډېر غریب دی اوس دې ته وګوره دې چې چا سره حسد کوي لکه اوس دې د یو سړي سره حسد کوي چې د هغه دوه ښځې دي او د هغه سره لینډ کروزر دی او د هغه سره بنګله ده او دا ولي او دا د کوم ځای نه راغلو ده نو هغه ګوره د شپې اوده پروت دی دې چې ورسره حسد کوي او خڼارې کوي او ښه مزاري د خپل ژوند او دې په کټ کې اوړي راوړي دا څنګه دا ولي دا څنګه دا ولي نو دې ته دا خو پرېږدي چې لکه صرف دې عذاب ته وګوره هغه په ارام ویده دی او دې په سوچونو کې دی دې بل عذاب ته وګوره یعنې هغه کومه ښځه چې ورسره ده د هغې نه هم خوند وانغستو د هغه ډېرو په سوچ کې د هغه خپلې نه هم خوند وانغست د هغه مزېدار کټ په سوچ کې د غریبۍ د هغه کټ نه هم خوند وانغست د هغه بنګلې په سوچ کې د خپل وړوکي کور نه هم خوند وانغست د بچو نه دغې ټوله ورځ په دغه سوچ کې نو څه بعض وایي که نه بعض علماو دا خبره کړې ده وی حسد څه انصاف والی دی وی حسد څه انصاف والی بیماري ده وی څنګه انصاف والی ده وی شروع یې دا که چا نه وکړه هغه څوک چې کوي نو اول یې هغه مړ کړو بیا مخکې لاړه شروع یې د چا نه وکړه هغه څوک چې حسد کوي نو انصاف والی بیماري ده بل ته نه وړي شروع د دقه سړي نه کېده څوک چې حسد کوي اورېږي غریب روزانه او په پردي غمونو کې به تک زیړ شي وچ به شي او هر صرف په دې سوچ کې چې لکه د پلانې مالداره پلانې غریب پلانې مالداره پلانې غریب که چېرته په تقدیر باندې مضبوط ایمان وي او چې دا هر څه چا تقسیم کړي دي الله نو دا قسمه خبرې به دا به یې نه کړه دا حسد به پکې نه بیا بغض هم دقه شان خبره اوس دې بل حدیث ته وګ کې دي ګوره د امام حاکم راوړی ابو هريره رضی الله عنه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده سیصیب امتی داء الامم ګوره زما امت ته به هم د تیر شوو امتونو بیماریانې لګي
قالوا يا رسول الله وما داء الأمم. صحابة الكرام يا رسول الله د تیر شو امتونو د بیماریانې کمې وي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الاشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. خسيدة قلونا أو النبي مرياني ياليك الأشر. الأشر معناه أنها شكري كول، لأنها شكري ده بماري ده بدي أمت ترازي. والبطر بطر معناه سرکشی کول، د نعمتونو د ډیروالي د لاسه سرکشیانې کول، د حد نه تېروتل. والتکاثر د مال د ډیروالي هرس کول، نشتی ده که نه؟ دا ټولې دي ګوره ورته. والتناجش فی الدنیا په دوکو دړکو سره خپل سامانونه خرڅول، په یا په دوکو دړکو سره دنیا ګټل. والتباغض د یو بل سره حسد بغض کول، والتحاسد او د یو بل سره حسد کول، حتی یکون البغي تر دې چې خبر به ظلم ته ورسي. نو ظلم او ظلم ته دا خبره ګوره دلته اوس دا فایده درته یاده کړم. وی په دنیا کې د ډیروالي هرس او دنیا ګټل په دوکو دړکو سره، بیا و تباغض بغض، بیا و تحاسد حسد. دا بغض او حسد پیدا کیږي د څه د لاسه؟ په دنیا کې د ډیروالي هرس کول د دې د لاسه حسد پیدا کیږي. و چې یو سړی د دنیا پروا نه کوي دی به حسد وکړي؟ نه کوي حسد. چا سره بغض وکړي؟ نه کوي. حتی یکون البغي هم د دې د لاسه به ظلم شروع شي. لکه یو سړی دی د خویندو برخه د میراثي نه ده ورکړې، کم مال چې پاتې شوی د پلار نه په هغې کې د خویندو حصه نه ده ورکړې. د دې څه وجه ده؟ نه د دنیا او دقې سوچ دی، دغه وجه که زه ورکړم دنیا به زما کمه شي. مطلب د دنیا د ډیروالي هرس دی، د دنیا د ډیروالي د هرس ته لاسه یې ظلم وکړو. نو د ظلم چې انسان نه واقع کېږي دم د دنیا د لاسه واقع کېږي اکثر. دا اوس د تیر شوي امتونو هغه بیماریانې دي. ظلم به په دې خلکو کې راشي. زه درته یو فایده ذکر کوم چې ذهن ته مې راله چې دا وروڼه او خویندې ځان د ظلم نه لرې ساتي. یو حدیث امام ابو داود راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. دي حديث رجل غنا كولاو كي دي غنا سزا الله كم زي كي وركي آخرت كي وركي. خود بعض غناونو سزاګانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله په دنیا کې ورکي مع ما يدخر له في الآخرة، سره د هغه سزاګانو چې په آخرت کې انتظار کوي. یعنی دنیا کې هم سزا شته، په آخرت کې هم شته. هغه کومې ګناونه دي؟ کم ګناونه دي؟ البغي وقطيعة الرحم، رشتې پرې کول، خپلولیانې پرېښوده، د دې سزا د آخرت نه مخکې په دنیا کې میلاوي. او دغه شان ظلم. او یو روایت کې ورسره دا الفاظ دغه شان راغلي د رشتې پرې کولو په ځای باندې د مور پلار سره یعنې بد کول. د دې سزا حقوق الوالدین، د دې سزا د آخرت نه مخکې په دنیا کې میلاویږي انسان ته. نهمه خبره او نهم اثر د ګناهونو هغه دا دی چې د ګناهونو د لاسه د عمر، د رزق او د عمل نه برکت ختمیږي. برکت ختم شي د عمر نه، د رزق نه او د عمل نه. حدیث کې دا راځي که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې قیامت ته نږدې به څه وشي؟ وخت به
لنډ شي راجمع به شي. بیا علماو د هغې قسمه قسم تفسیرونه کړي خو یو واضح تفسیر دا دی او همدغه راجح ښکاري والله اعلم چې د دې وخت نه به برکت ختم شي. وخت نه به څه ختم شي؟ برکت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کال به میاشت به هفته شي، هفته به ورځ شي، ورځ به یو ساعت شي. زموږ دې وخت کې څه خیال دی؟ اوس دا بل یعنې تېر شوي روجې ته چې موږ سوچ وکړو د تېر شوي کال روژه نو موږ ته داسې ښکاري چې هغه د تېر شوي کال روژه اوس دا تېره شوه او دا دی کال پکې تېر شو بله روژه راله هغه بله هم 11 ورځې تېرې شوې. اوس دې ته سوچ کوه او سبا بل سبا ګوره اختر چې دا هم تېر شو بس تېر شو. د لسو پورې د لس رمضان چې یا 15 دې پورې خو بیا هم سړی څه نه څه پوه شي او بیا خو وروسته بلکل نه پوهېږي چې روجو سره عادت شوی بیا خو په دې سره پوه نه شي چې دا څنګه تېرې شوې. سړی رمضان میاشتې ته خوشحاله شي چې زه رمضان میاشت راغله او روجې دي او عبادتونه به یې او درسونه به یې او تلاوتونه به یې او ښکلې برکتي شپې دي او برکتي وخت دی. هغه د سترګې د رب په اندازه کې نن دا دی 18 رمضان ختمېدو والا دی او بیا د 18 رمضان شپه. دې وخت نه برکت ولې ختم شو؟ ګناهونو د لاسه. بله ما تاسو ته یوه خبره کولم دې مجالسو کې چې پخوانو علماو بیانونه هم کړي دي، کتابونه هم لیکلي دي، جهادونه هم کړي دي. پخواني اکثر علما چې هغه مجاهدین هم ورسره یعنې جهادونه هم کړي موقع ورته میلاو شوي دي. ورسره قاضیان هم اکثر فیصلې به یې کولې خلکو ته. اوس سړی حیران شي یو سړی دی قاضي دی، یو سړی دی مجاهد دی غازي دی، یو سړی دی ښځه او بچي هم ساتي، کتابونه هم لیکي، سحر ماښام درسونه هم کوي، خپل عبادات هم کوي، د دنیا هغه لین دین هم کوي او بعض علما خو پکې لوی تاجران هم تجارت هم کوي. سړی حیران شي چې دا څه قسمه خلک وو یاره. مونږ خو معمولي غونته کې کار یو هغه ټوله ورځ نه ټوله هفته رانه ګډوډه شي. اخر څه چلو چل دا و چې د هغوی په وخت کې برکت او زموږ وختونه بې برکته شوي دي. نو بیا راشه زموږ ژوند بې برکته شوی دی. وخت هم دقه ژوند دی که نه نو ټول ژوند بې برکته شي. یو سړی د دنیا نه لاړ شي 80 کالو په عمر کې او ته راته پوښتنه وکړه چې دې سړي په دې ژوند کې لویه توره څه والې ده؟ څه کړي؟ بس مزدوریان یې کړي خېټه یې ساتلې ده. نو دا خو عام خلک هم کوي. دا خو هر سړی چې دنیا کې دی سړی هغه دغه محنت کوي چې زه به خپل بچو دپاره رزق ګټلو کوشش کوم او د ښځې دپاره او د خپل دا خو د سړو کوشش دی. خو د توره څه والې ده؟ څه یې کړي دي د امت دپاره؟ غټې څه کړي دي چې هغه یاد شي؟ نه عمر بې برکته دی. یعنې 80 کاله او 1 کاله یو سړی تېر کړي او په آخر کې دغه شان لاړ شي. نو دې ژوند پسې زه یم چې په داسې ژوند باندې افسوس پکار دی. زه خو به افسوس کوم او ستاسو خپله مرضي ده که ده تاسو ته ښه ښکاري چې یو سړی ټول عمر دغه شان تېر کړي نه د الله دپاره څه وکړي نه د امت دپاره او بس صرف وایي زه جي لګیا نه یم وایي زه خو رزق ګټم. نو رزق خو موږ ټول لګیا یو ګټو خو د هغې سره سره داسې څه کول غواړي چې د امت کې ستا تذکیره پاتې شي. اوس که یو سړی دا وایي چې یاره دا شاته تذکیره که څوک په دې سوچي چې یاره زما تذکیره وشوه زه مړ شم او خلک زما تذکیره کوي ښه نو دا ریاکاري کې نه راځي. تا به فتوا ورکړه په دې باندې یو ښکلی دلیل دی. موږ یو ځای کې ناست وو داسې مولیانو بحث کوو نو یو مولا پکې دا ووایي د دلیل ذهن کې نه و په دې خبره. سبحان الله الله د سړي مرسته کوي کله نه کله یو خبره به ستا ذهن کې هم نه خو الله یې رواچي. نو بس ما هغه سره خبرې کولې نو په دې کې الله زما ذهن ته د دلیل
एकदम روان شو او دا مشهور دلیل دی دې خبرې دپاره ابراهیم علیه السلام دا ویلي واجعل لي لسان صدق في الآخرين زما دپاره یا الله آخرین یعنی ورستنو کې یو ښه ذکر پرېږدي یا الله ابراهیم علیه السلام ریاکاري کوي نه دا خو ښه خبره چې سړی دا ووایي چې ځکه چې د هغې وجه ده حدیث کې دا راځي چې د چا صفت وشو مؤمنانو یې صفت وکړو چې دا سړی څه دی ښه سړی دی الله یې بخي نو موږ کې هر یو سړی به دا ارمان کوي چې موږ مړه شو او نیکان خلک زمونږ صفت وکړي مؤمنان زمونږ صفت وکړي نو که ته دا غواړې چې یو تذکیره دې پاتې شي شاته نو د امت دپاره څه وکړه ولې څه نه کېږي هغه بیا به عمر کې برکت ختم شوی دی د ګناهونو د لاس صرف یو سړی بچو دپاره لګیایي ټول عمر او هغه بچي بیا په هغو کې هم داسې واوړي چې تذکیره یې سره کوي نه په قصو کې پاتې شي الله دې رحم وکړي دغه شان د رزق نه برکت ختم شي د رزق نه برکت څه شي ختم شي وګوره دې نن سبا د رزقونو کې تنګوالی راغلی دی که نه راغلی د دې تنګوالي د لاسه دا رزق دا تنګېده او دا قرضې او دا مالي مسایل سم ډېر شوي دي خو چې چا سره میلاوي مالي مسله ده څوک وایي په ما قرضه ده څوک وایي زه څه کار کوم پیسې را سره نشتي څوک وایي علاج کوم پیسې را سره نشتي څوک وایي کلي ته تله غواړم پیسې را سره نشتي څوک وایي بهر ته ځم مسافرۍ له خو پیسې نشتي یعنی اکثرو خلکو سره چې میلاویږي مسایل داسې دي هغه مالي مسایل دي موږ ټول دې ته سوچ کوو چې ټولو ته مالي مسایل دي خو دې ته سوچ نه کوو چې آخر ولې دا دومره مالي مسایل جوړ شوي دي دا رزق ولې دومره لنډ تنګ شوی دی د هغې وجه څه ده ګناهونه زه یو آیت تاسو ته اورم او سوچ به کوو کې سوره اعراف کې دا آیت شته الله وایي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اللوي كترت كيلو ولو أن أهل القرى الله دا كيلو تذكروك لغا كم كيلي جلا تباكري سورة عراف كشتي تذكرة كان عاديانو ثموديانو د لوط عليه السلام د قوم د شعيب عليه السلام د قوم د نوح عليه السلام د قوم دي ټول تذکره د شعيب عليه السلام قوم دي ټول تذکره وشي بیا الله وی کچرته دي کیلو ولو امنو ایمان راوړی وي واتقوا تقوا پکې وي ګناهونو نه ځان ساتلی وي لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله وی ما به برکتونه راوړولې وي د اسمان نه او راویستلی به مې وي د ځمکې نه دا برکتونه به د څه د لاسه راغلی وي که چېرته دوی کې ایمان وي او تقوا پکې وي نو برکتونه به راغلی وي خو چې ایمان نشتي او تقوا نشتي بیا برکات هم نشتي سورة الجن کې دي که نه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا کچته دوی په نیغه لار روان شوي وي لاسقیناهم ماء غدقا په دوی باندې موږ څکولي وي هغه اوبه چې هغه ډېرې خوندورې دي ډېرې مزېدارې دي خو شرط پکې دا دی وان لو استقاموا على الطریقه کچته دوی په نیغه لار باندې نیغ روان شوي وي کوم سړی چې د الله بندګي کوي او دیندار وي الله یې په رزق کې برکت اچوي لږ رزق وي خو د ډېر څه دپاره کافي شي دا ځکه عامه خبره وکړم د دې علماو په دې ملکونو کې نه د خلیج ملکونه شوي دلته چې اکثر علما په ډېر ښه حالات کې وجه دا دی چې هلته د دوی حکومتونه د دوی مشران هغه د علماو خیال ساتي او د هغوی د ادارو خیال ساتي او د جوماتونو او د دوی په مشرانو کې ډېر ښه صفت دی اوس زموږ ملکونو ته وګوره نو
مولوی صاحب مفتی صاحب شیخ صاحب غریب به اکثر کمزوري حالاتو کې یې نه لږه ورته کې تنخواه به وي او اکثر ورسره ګاډی نه وي او سکوټر ورسره هم نه وي پیاده به ځي راځي چې کوم پکې راشي تکړه وي سکوټر ځان له وایي ها کم عالم داسې لږ مشهور وي هغه بیا حالات برابر وي ځکه چې خلک یې ډېر پېژني خلک ورسره مرستې کوي او منډې ورسره وي او یا په غټه اداره کې یا شوق د خلکو دی چې دی زموږ سره استاد شي او موږ ورله غټه تنخواه به ورکړو او دا دې لږ ښه نور عام حالات کمزوري خو بیا هم چې ته د دې ملا صاحب سره میلاویږي او تپوس دې کوي چې څنګه حالات څنګه دي الحمدلله وایي زه سم خوشحاله او هغه ډاکټر صاحب او هغه انجینیر صاحب چې د هغه تنخواه 1,00,000 روپۍ 1,500,000 روپۍ 80,000 روپۍ 80,000 روپۍ 50,000 روپۍ د دغه تنخواه کم سے کم 50,000 دا 50,000 80 اتیا دا کم سے کم خبري او هر څه ورته د حکومت د طرف نه سهولیت رسېدنې ته پوښتنه کې ژوند دې څنګه تېرېږي دی دومره شکوې شروع کړي یاره حکومت راسره دا ظلم وکړو بس ته نور دا پرېږدو ځان له ښه په دې دی نه مړېږي ځان له هم ګوره هسپتال کې کښېني سرکاري تنخواه باندې بیا مړېږي نه پرایویټ کښېني که نه کښېني پرایویټ هم کښېني سره د دې چې پرایویټ کښېني بیا چې تپوس کوه څنګه یاره بس شروع به او دغه مولوي صاحب دا غریب 100,000 روپۍ تنخواه یې ده او اکثر د دوی بچي هم ډېري او اکثر دا د موليانو ښځې هم ډېري په غریبۍ کې به 2 ښځې او 3 او چې تپوس ته وکړي څنګه یې ویل الحمدلله او بس شروع به سړی حیران شي دا د کوم ځای ده یو ځکه د بېدینه وایي ها دا که چاندي ټولې خوړلي دي لکه څنګه چې ملک صاحب مخکې که نه عوام څه وایي دی څه دی غلو ځکه چې سعودي کې خو ما دومره ټیم تېر کړو ما نه دي ګټلي بچي ما نه دي ګټلي دی غلو د مولوي صاحب په باره کې دا وایي که چېرته سپینې جامې واچو بس صحیح شو دا هغه چانده نو ته به حیران شي ته به وایي چې کیدای شي داسې ته څومره چانده ورکړې ده اوس یې په مولوي صاحب شکل ته څه ورکړې 10 روپۍ پکې ما ورکړې دا مړی 10 روپو سره 10 روپو د لاسه د غریب باندې چې دی بهتان ولګو چې ته به هغه 10 روپۍ یې خوړلي یو وخت یو مولوي صاحب ما سره ملاو شو زه خپلو مدرسو دپاره یې چانده کوله صاحب خبره ما ورته مولوي صاحب خیال یې که وګورئ دې نه بعد بیړه کیدی نه شي نو ما ته ویلي څه مطلب دې نه بعد بیړه کیدی نه شي نو ما یې که ضرورت نه وي نو هغه وایي ضرورت دی نو ما یې که ضرورت نه وي نو خو دې نه ځان ساته بیا ډقېدو ته سړی نه پرېږدي دوی ګوره وایي څنګه ډقېدو ته ما یې که د دې چاندو نه بعد دې په موټر کې خپل کېښوده نو بس ها دا د چاندو هغه موټر دی که د دې چاندې نه بعد دې کور له رنګ شروع کړو ولاړې تباه شو که د دې چاندو نه بعد دې کور له پلستر ورکړو نو خو بس لاړې تباه شو که د دې چاندو نه بعد د مولوي صاحب بچي له واده وکړو نو خو بس لاړې ختم که د دې چاندې نه بعد عمرې له لاړې که د دې چاندې نه بعد حج له لاړې بلکې که د دې چاندې نه بعد دې په هفته کې یو 2-3 پیرې غوښه شروع کړه پرېږدي نه دا خلک نو بس د خندا شي شو ما ته ویل دا خبره خو دې صحیح ده خو زموږ مجبوري ده څه وکړو دې غریبانو ته هر څه حواله کړي خپل بچی به ورسره کښېنولي خپله لور به هلته داخله کړي هر څه به یې مولوي صاحب ته پرېښودي خو په دې کې هم که مولوي صاحب غریب چانده وکړه نو بدنام دی نور دې به څه کوي بچی هلته سبق وایي لوري سبق وایي خو یو ورځ چې د بچی لږ سبق یې کمزوري شو نو دی به هم د بچي سره رواني سهار له قاري صاحب څنګه دا ماشوم کمزوری دی مخکې نه ځي دا تپوس به کوم دی باقاعده کوي خو روپۍ ورې نه ورکوي خو تپوس کوي خو که دې مولوي صاحب غریب سبا له د زوی ته چې سبق وایي چې دې سبا له سپینه جامه واچوله او ورسره تور بوټان په پښو کړي نو ته بیا ګوره د ټول ناول به هم دې وایي چې مولوي صاحب ډاکو دی دې به دا خبرې کوي خبره مې دې پورې کوله چې الله دې دیندار خلکو په رزق کې برکت اچي د سکون ژوند والله دومره د سکون ژوند چې سوچ یې مه کوه د دې دنیا والو چې کومې مسلې دي کومې منډې دي سهار او ماښام او الحمدلله د دین والا الله دې نه ساتلي دي د دوی صرف یو مسلې دین بیانول غواړي او نور د دې هر څه ذمواري والا الله اخیستي رزق کې برکت وي په بچو کې برکت وي په ژوند کې برکت وي په هر څه کې برکت سړی ورته حیران شي نه موږ یو وخت یو عالم سره سبق وي د هغه سره خپل ګاډی نه و بیا بعضو شاګردانو موږ سره خپل مجلس کې ناست وو موږ ورته ویل شیخ صاحب ته خو ماشاءالله
که حالات دومره کمزوري نه ښه دي ځان له یو ګاډی واله ما ته یې وایي دا په دې روډ چې ګرځي دا ټول ګاډي زما دي. ما یې څنګه شیخ صاحب وایي زما ته ګوره زه چې کوم د رسول الله ځم هی نه هی ګاډو کې ما خلک ګرځوي. ما ته څه ضرورت دی د ګاډی والا چې کله درس له ځمه نو د کور د دروازې سره یو ښکلی موټر راته ودرېږي بیا واپس مې راوړي کور سره هلته مې کوز کړي. کله وي په لینډ کروزر کې ګرځم کله وي په مرسډیز کې ګرځم کله وي په او دا ګاډي ما په خپلو پیسو کتی هم نه شو ما به ځان له عام ګاډي اخیستو او دا خلک مې په قسمه قسم ګاډو کې ګرځي. دا اوس برکت دی ګوره سره دی چې دیندار سړي سره به ګاډی نه وي خو دی به ښه ښکلی سیل سپا به کوي نو دین ته واپس شي په دین کې لوی برکت پروت دی لوی برکت په دین کې پروت دی. او دا خبره یاده کړئ چې رزق د الله له طرف نه تقسیم کړی شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي دا خبره یاده کړئ انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها دا هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړی دا هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجملوا فی الطلب رزق چې لټوئ نو په ښایسته طریقې سره یې لټوئ او که چېرته دا رزق د باندې لیټ شي ګوره که چېرته دا رزق لیټ شي کم شي کمزوری شي نو داسې نه چې ستاسو د هر څه طریقې باندې وایي چې موږ به وګټو نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته دا ډېر ناشنا نصیحت دی. د الله سره چې څه دي دا ته خپل لاس ته نشي راوستی مګر د الله په بندګۍ سره رزق ګټم په ښایسته طریقې سره نیک عمله که ځان او په حلالو طریقو سره رزق ګټه الله به دله پکې برکت واچي. دا روایت امام بزار راوړی دی او شیخ الباني صحیح کړی هم دی. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. نن څو شو نه شو که لس نه ننني کوم یو دي احمدشاه ته لیکلي د ګناهونو د لاسه اختلافات پیدا کېږي د ګناهونو د لاسه عسکري شکستونه میلاویږي د ګناهونو د لاسه یو بنده د الله بني سپک شي د تیر شو امتونو بیماریانې به په دې امت کې راځي د ګناهونو د لاسه د عمر نه د رزق نه او د عمل نه برکت ختم شي. په دې به اکتفا وکړو او باقي به انشاءالله بیا سباني نشست کې پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه ګناه نه لرې ساتي. الله دې زموږ په علم عمر رزق بچو کې او بیبیانو کې برکت واچي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.